د شمالي وزیرستان د اپریشن ضربه متاثرین د خېلو مشرانو نن میرانشاه پریس کلب کې یو پریس کانفرنس وکړو چې د یو ویل چې د میش چې کوم نقصان شوی دا د بازارونو میرانشاه بازار هغه چې کوم معاوضې دي هغه ایسا پرې نه دی میلاو شوی او ایسا پرې د نیره دا نشي ځنډول کېدل خلک باندې قرضې دي ډېر ټایم یې وشو 12 کوله پیره کېږي چې دغه موضوع د ایتانه ملاویږي که هغه بیلډینګ لاسته که هغه د کاندور لاسته آیټم لاسته که هغه نیره نقصانات چې دی شوي وي چې هغې سروې شوي دي دا لوړ دي دی په خپله جی او سی 7 ډیو ته او ډیپټي کمیشنر نارت وزیرستان ته او نیره چې څومره ادارې دي لکه ریلیف شو منیسټري دغې ته دا اپیل وکړو چې دغه چې سیکه نیره ځنډوي په چار نه دو چې دا وځنډول شي. میژ نن جمله د تخیل چې کیم روغلی هغه مقصد دا دی چې میژ په خپل مان شکشنستلی چې د کیمی صوب کې توپ دای دی دازي کې د لند لاس دی بلډینګ لاس هغه چې کیم حادثات وی کیمی صوب کې تو وامیش ټیک نن میژ کوم روغلی دولت پرنس کانفرنس کې د حکومت نه دا مطالبه کې چې میژ چې دولت سره کیم حقوق دي چې هغه نن تم میژ ته روکه دا د ویلو چې دا نیره مزید په چار نه دو لکه څرنګه چې یو نیم ارب روپۍ د کاندورونه آیټمز ته راغلي دي تیر کول د محسن داوړ په ټیم شه یا وفاق نه راغلي وي هغه ترې سپېرې نه د میلاو شوي کله په یوه طریقه کله په بله طریقه کله په تحقیقات کله ویریفیکیشن په دا باندې ځنډول کېږي چې سپېرې د ایتا نه دی میلاو او په دا روپۍ غوښتلې شه یا دی یې مشروم چې میر ډېرې سترې استمنې وکړې په خپل منشیا اختلافات پیدا شول نو په چار نه دو چې دا روپۍ نوره وځنډول شي دی وایي چې دغه د نوره میلاو شي که نه وي میر به هر قسم احتجاج هر قسم قربانۍ ته تیار یي په دې چې دی بال باچ وایي چې میش په کروڑونې روپۍ ډېبې شوي دي او دا ایسه پرې حکومت یا سرکار چې کوم دي ځنډوي صفدر داوړ شال نیوز شمالي وزیرستان